وایي چې چی ده وایي چې je dois rester à la چې مونږ لرو په څه معنا ده چې حتما د مونږ اسم چی ده مؤنث او مفرد ده ځکه چې لا لو د اسم چی دي د اسم هویتونه دي یعنی مونږ ته اسم تشریح کوي جو چی ده جو ضمیر ده او جو څه معنا ورکوي جو په معنا د ز کنه چې لږ غټ ولیکم ځکه د مارکرانو نوکونه ډیر وړه دي او صحیح نه لیکل کېږي دا جو څه ښه دا ز څه رقم ته ولیکل شولو ښه جو په معنا د ز دوا په معنا د چی ده په معنا د باید ښه دوا څه معنا ورکوي باید او باید چې تاسو دلته ګورئ چې چی ده اس ده اس چی ده دلته تخمینیزان ده نو اس دلته چی ده اس دلته تخمینیزان ده او د دې اصل فعل چی ده د دې اصل فعل به چی و د دې اصل فعل devoir د دې اصل فعل دا رقم ته وو او موږ څه رقم ته پوه شو چې دغه د اول ګروپ د دویم د دریم اول خو دلته ګورو چې اس ده او جو راغلی جو د موږ ضمیر ته نو پوهېږو چې نه اول ګروپ خو نه ده ځکه چې اس په اول ګروپ کې د جو تخمینیزان نه ده او ده که نه دې ځای پورې خو پوه شولو ځکه چې زه تاسو ته وایم چې اوس مهال زمان ډېر مهم ده په هغه کې ټول فعلونه چې زده کوئ که تاسو دغه devoir فعل زده کړی وي ځان سره مو کار کړی وي نو پوهېږئ چې devoir نو ضمیر ته که نه داسې هغه نو ضمیر ته چې نه خوري دوزس نه ورته راځي نو پوهېږئ چې دا دویم ګروپ هم نه ده پس چې د دریم ګروپ فعل ده او دې نه بعد تاسو ګورئ چې دا په چی باندې ختم شوی ده په او اغ باندې ختم شوی ده نو دا په څه معنا چې دغه اصل فعل ده یعنی اصل فعل ده او د اول ګروپ فعل ده اصل فعل او د اول ګروپ ځکه چې په چی باندې ختم شوی ده په او اغ باندې ختم شوی ده خو زه ګورئ چې اول فعل چی شوی ده گردان شوی ده او دویم فعل اصلي خپل اصل کې لیکل شوی ده نو تاسو متوجه شولئ چې ما کله تشریح کړلو همدا خبره صحیح ده زه بیا هم تاسو تکراروم یعنی چې کله چې په فرانسوي ژبه کې په یوه جمله کې مونږ دوه فعله ولرو لکه داسې غونته که نه اول فعل چی ده اول فعل گردانیږي او دویم فعل په خپله په اصلي حالت لیکل کېږي چې په هر یو ګروپ کې وي اول کې دویم کې دریم کې هیڅ فرق نه لري همیشه خپل اصلي حالت کې راځي اوس زه تاسو ته معنا لیکم غستې په معنا د چی ده ځکه چې دلته جو ته نو څه دی اصلا پاتې کېدل معنا ورکوي که نه اصل فعل خو ځکه چې دلته جو ته نو زه باید چی څرنګه ته ترجمه کوم پاتې شم که نه پاتې شم او څه معنا ورکوي په میزان کور کې اولاد چی ده لا په معنا د دغه ده چې دغه میزان د اصل کې چی ده یو مؤنث نوم ده په فرانسوي ژبه کې او دلته په کوم حالت راغلی ده دلته په مفرد حالت کې راغلی ده نو لا د اسم چی ده هویت ده وایم چې je dois rester à la maison زه باید په کور کې پاتې شم je dois rester à la maison زه باید په کور کې پاتې شم ښه اوس مونږ دغه د مونږ یو مثبته جمله ده که نه چې زه باید په کور کې پاتې شم je dois rester à la maison اوله خو دغه چې دا د مونږ یو دنه دا د مونږ اول هغه فعل ده که نه او دا د مونږ چې ده دویم فعل او تاسو ګورئ چې اول فعل گردان شوی ده دویم فعل په اصلي حالت کې لیکل شوی ده اوس مونږ پرون شپې دې په خاطر چې مونږ خپله مثبته جمله منفي ته بدله کړو چې مو ویلي وو یو دغسې درس مو ویلی وو چې نو لرو بیا د جمع که نه بیا د دې نه پس چې لرو نو نه بعد ورب لرو ورب یعنی چې فعل ده بیا هغې نه پس درې حالته ده چې په درې حالاتو کې ولې درې حالته ده ځکه چې د جملې معنا بدلیږي په پلو او ژمې
همیشه همدا ده نو راځي بیا ورب راځي یا پا ده چې مونږ هغه فرق لري د مونږ کانسپټ چې مونږ غواړو څه ووایو کنه د مونږ هدف چی ده یا پلو یا هم ژمی. اوس زه دې غواړم چې دغه خپله جمله په منفي بدله کړم. نو لیکم دلته کنه دلته تاسو ته یوه دانه منفي باسم چې یعنې دغه جمله چی شي ته بدله شوې ده منفي ته او خپله جمله لیکم ژو او مونږ پرون شپې ویلي وو چې ورب نه مخکې چې لیکو نو لیکو نو راځم دلته یو دانه نو لیکم. څنګه چې تاسو ګورئ نو ده بیا ورب ده بیا پا ده پلو ده ژمی ده. نن هم همداسې ده اوس هم مونږ همداسې کوو یعنې همیشه همداسې ده که دوه وربه وي بیا هم نو او پا ترمنځ یو ورب راځي لکه دلته چې تاسو ګورئ نو دغه کوم ورب چې ده دغه کوم ورب چې ګردان شوی ده دلته یې لیکو چې هغه چې ده دوه او هغې نه بعد بیا چې لرو غواړم دا جمله د پا سره جوړه کړم بیا بله د پلو سره بله هم د ژمی سره. اوس دلته چې لیکم پا نو بیا چې لرم خپله بیرته هغه خپله جمله چې څه رقم ته همغه لیکم وایم چې غسته په خپل حالت کې بیا یې لیکم غسته à la maison. اوس دا غواړم تاسو ته دغه ترجمه کوم. زه بیا هم ژو څه معنی ورکوي زه نو څه معنی ورکوي نه دوه څه معنی ورکوي باید غسته پاتې شم په کور کې. کور کې چې بیا هم لا دلته چې معنا ورکوي په معنا د مؤنث او مفرد. ګورې تاسو ته همیشه لیکم ځکه چې همداسې تاسو په یاد کړئ ځکه د مفرد او د مؤنث او د مذکر یعنې زده کولو ته هیڅ کومه هغه نشته څه ورته وایي کومه تشریح توضیح کوم فرمول ورته موجود نه ده په فرانسوي ژبه کې. ته باید همداسې حفظ کې همداسې باید ته یاد کړې چې میزان چې ده یو مؤنث نوم ده او دلته په کوم حالت کې راغلی ده په مفرد حالت کې یعنې میزان جمع حالت هم لري خو مؤنث همیشه ده مذکر هیڅکله نه کیږي. موږ باید دا زده کړو چې مؤنث ده او دلته په مفرد حالت کې لیکلی ده نو ځکه زه مفرد ورته لیکم. وایم چې je ne dois pas rester à la maison. زه نه باید پاتې شم په کور کې. je ne dois pas rester à la maison. زه نه باید پاتې شم په کور کې. دغه شوله د دې جملې بدلول. کله چې په یوه جمله کې مونږ دوه ورب هم لرو بیا هم د منفي ته اړولو ته یې مونږ باید هغه ګردان شوی فعل هغه اول فعل باید چې کړو د نو او پا یا هم نو پلو نو ژمی ترمنځ باید هغه یو ورب ولیکو لکه دلته چې فرمولې تاسو بیا هم درته ولیکلو بیا هم همداسې ده او هغې نه پس باقي ټوله جمله مکمله لیکو چې به هغې نه پس مونږ بل فعل بیا هم همداسې لیکو لکه جمله بس خلاص. اوس یو بل مثال تاسو ته لیکم چې پلو هم پکې استعمال شي او ژمی هم یعنې په دا مثال کې نه یعنې لکه همداسې یو بل مثال هم لیکم چې بیا پکې ژمی استعمال کړو. اوس بل مثال لیکم وایي چې j'aime lire des livres. J'aime lire des livres. اول دلته مونږ چې لرو دی نو څه وایو چې دلته د مونږ اسم تنه چې مهم ده جمع هغه مهم ده ځکه چې اس لري یعنی کتابونه دي نو تنه مونږ ته د جمع حالت مهم ده د اسم دی په خاطر مونږ دی ورته لیکو. مونږ ته نوره مهمه دلته نه ده چې دا اسم مذکر ده او که مؤنث ده خو مونږ باید چې دا همیشه
یاد کو زدم وي چې مؤنث ده که مذکر، ځکه چې داسې ځایونو کې چې دلته مثلا په مفرد حالت کې استعمالیږي نو په ځای کې موږ ته پکار ده چې موږ باید زده وي چې اسم مؤنث ده که مذکر. خو دلته چې اسم جمع ده نو دې سره کار نه لرو چې مذکر ده او مؤنث. خو تاسو معلومات لپاره لیفخ چې دا یو مذکر اسم ده په فرانسوي ژبه کې. او بله تشریح دلته مونږ چې لرو، دلته مونږ یواله نه او لرو نورمالما، خو ځکه چې دلته دغه ورب په چی باندې شروع شوی ده؟ په واول باندې شروع شوی ده، نو دغه او پاکه شوی ده او په چی بدله شوی ده؟ په اپاستخاف بدله شوی ده چې ایمې په څه معنا ده؟ په معنا د خوښولو. نو زه تاسو ته ترجمه لیکم، وایي چې جو زه ایمې خوښوم چی شی؟ خو دلته دغه فعل چې ده دغه دویم فعل ده چې تاسو ګورئ چې په آخر کې او ده، خو په دغه معنا تاسو دلته هم جو ګورئ نو تاسو به وایئ چې دا به چی وي؟ دا به ترمینیزان وي. نه، دا ترمینیزان نه ده، دا اصل فعل ده، خو د دریم ګروپ فعل ده، ځکه چې مونږ د دې هغه چې ده د دې ګردان مونږ زده ده او د دې املا مونږ زده ده، نو مونږ پوهیږو چې دا چې ده ده اصل کې دلته جو ته نه دی ګردان شوی، دا د دریم ګروپ فعل ده، دا اصل کې د لوستلو فعل ده، د لوستلو فعل ده. نو مونږ دغه دې په خاطر زه تاسو ته وایم چې اوس مهال زمان هغه فعلونه ډیر مهم دي چې تاسو یې حفظ کړئ او تاسو زده وي، ځکه چې په نورو زمانو کې کله چې تاسو ټول فعلونه ښه زده وي، ریشې مو زده وي، ترمینیزمونه مو زده وي، په نورو زمانو کې ډیرو کمو تشریح سره نو تاسو پوهیږئ چې څه رقم ته لیکل وکړئ، څه رقم ته هغه جمله جوړه کړئ او څه رقم ته د خپل فعلونه هغې هر زمان چې وي، آینده زمان وي که هم تیر شوی زمان وي، هغې ته یې بدل کړئ. لیک چې د لوستلو فعل ده، یعنی همدغه چې ده همدغه اصل فعل همدا ده. او وایي چې څه معنا؟ وایي چې زه خوښوم لوستلو کتابونه. چې دي کتابونه هغه د څه ورته وایي؟ په جمع حالت کې لیکل شوي ده، نو موږ کتابونه لیکو. کتابونو وایي چې زه خوښوم د کتابونو لوستل، زه خوښوم د کتابونو لوستل. j'aime lire des livres، j'aime lire des livres. زه خوښوم د کتابونو لوستل، زه خوښوم د کتابونو لوستل. j'aime lire des livres. اوس غواړم چې دغه جمله چې کوم منفي ته یې بدله کړم، نو دلته یو دانه منفي ورته باسم او دلته داسې یو هغه جملې نه جدا کوم. نو چې کومه مونږ څه ویلي وو چې منفي کې مونږ ورب نه مخکې چې لرو نو لرو، نو کله چې نو لرو نو دلته دغه نو ده چې د دې ورب سره کار لري، د دې هغه حالت سره کار لري، واول حالت سره. نو جو چې کېږي چې بیرته خپل حالت کې لیکل کېږي جو، او نو چې کېږي نو هغه ته بدلیږي، اپاستخاف ته بدلیږي، ځکه چې هغې نه پس د مونږ فعل چې ده یو دانه واول لري، چې د فعل تاسو دلته وینئ چې واول لري، نو دې په خاطر د نو دغه او چې ده لکه د ژو غونته په چی پاکېږي او په اپاستخاف بدلیږي. ژیم بیرته خپل فعل نور موږ خپله لیکو او غواړو چې مثلا پلو سره د جمله جوړه کو، او زه غواړم چې دغه خپل د هدف تاسو ته وښیم چې مثلا د ما مخکې کتاب لوستل ښېدل خو اوس مې نه خوښېږي، دې نه پس یعنې نوره مې نه خوښېږي، نو دا جمله زه خپله د پلو سره وایم، پا سره ویلې، پلو سره ویلې، ژمې سره ویلې، اصلا دا جمله یو یم هغه نه ده، غلطه نه ده، خو اړه لري دا چې ته غواړې څه ووایې، دا چې ته غواړې ووایې چې زه نوره نه خوښوم، یعنې په دا معنا چې مثلا مخکې د خوښېدل د کتابونو لوستل خو نوره دې نه خوښېږي، بیا باید پلو ووایې. خو زه وایم چې ژمې پلو هیڅ معنا هغه هیڅ یوې هغه نه ده، غلط نه ده، خو د تا هغه هدف چې ته لرې او ته چې غواړې دغه جمله استعمال کړې هسې اړه لري. نو خپله اول ګروپ مې د نو او پلو ترمنځ ولیکلو، هغې نه پس بیا دویم ګروپ مې چې هغه دویم فعل مې چې ده لیغ ده، نو لیکم یې چې je n'aime plus lire des livres. چې بیا هم دې په څه معنا ده؟ په معنا د جمع حالت ده د دې اسم که نه، ځکه چې دلته یو دانه اس لري. او جو بیا هم څه معنا ورکوي؟ وایي چې زه نه خوښوم. پلو څه معنا وه؟ نوره، یعنی په دا معنا چې ما مخکې خوښېدل خو نوره نه خوښوم زه د کتابونو لوستل د کتابونو.
je n'aime plus lire des livres. زه نوره نه خوښوم لوستل د کتابونو. زه نوره د کتابونو لوستل نه خوښوم. je n'aime plus lire des livres. زه نوره د کتابونو لوستل نه خوښوم. دا په څه معنی ده؟ دا دلته د دې هغه اسم هغه ښایي موږ ته هویت یې ښایي چې دغه اسم چې د جمع ده، چې بیا هم وایم د مذکر او مؤنث سره یې کار نه لري، تنها د جمع د دې اس سره چې یعنې جمع ده دې سره یې کار لري. بس خلاص. خو j'aime lire des livres. je n'aime plus lire des livres. زه چې کله غواړم تاسو ته خپل هدف فکر مشولو کنه چې دلته که زه پام استفاده کوم کنه، یعنی که پام وکاروم، بیا هم دلته غلطه نه ده دا جمله کې چې مثلا ووایم je n'aime pas lire des livres، یعنی د پلو په ځای. خو تنها په دا معنا ده چې کله زه اورم یا تاسو اورئ، یعنی هر څوک چې ووایي بل نفر چې واوري هغه د هدف ورنه اخلي. او د دې جملې هدف همدا دا یم چې کله هغه وایي چې je n'aime pas کنه، چې کله په وایي یعنی چې هغې کتاب لوستل نه خوښیږي. دا نه چې هغې کتاب لوستل مخکې خوښېدل خو نوره یې نه خوښېږي، دا هدف نه ورنه اخلي. د پاسرت دا هدف ورنه اخلي چې هغې کتاب لوستل نه خوښېږي. بس خلاص. او کله چې پلو استعمال کړي یعنی په دا معنا چې هغې کتاب مخکې خوښېدل لوستلې اوس یې نوره نه خوښېږي، دې په خاطر موږ پلو وایو کنه، غلطه یا هم نه ده. خازه بل مثال تاسو ته لیکم چې په هغه کې ژمیم استعمال کړو، ژمې سره یې منفي کړو چې په خیر به زموږ د نن شپې درس چې شي خلاص شي. بل مثال دا وایي چې il adore ils adorent regarder چی شای des films د فیلم. اول دلته موږ چې لرو دلته ځکه چې دغه اسم په چې باندې شروع شوی ده، په واول باندې شروع شوی ده، نو دغه اس چې کېږي لیزان ورته وایي، دغه اس غږ پیدا کوي. دا نه چې اس د دوه دانه هغه ترمنځ راغلی وي، د دوو دانو واولو ترمنځ راغلی وي، نه. تاسو ګورئ چې ال یو هغه نه ده، څه ورته وایي، یو واول نه ده، خو دې ته لیزان وایي. چې کله اس نه مخکې مثلا دې نه مخکې چې واول راغلی ده، دغه چې کوي دا دلته یو دانه غږ پیدا کوي. خو په دا معنا نه ده چې دغه یو دانه مثلا دلته واول وي دلته واول وي، نه. تنها اس دینه مخکې چې هغه راغلو یعنی واول راغلو د لیزان پیدا کړلو. موږ څه رقم ته وایو چې ils adorent regarder des films. دا د دې شو تشریح. او څه رقم ته چې تاسو ګورئ دلته دغه په شی باندې شروع شوی ده، په واول باندې شروع شوی ده. او تاسو ګورئ چې دلته مونږ چې لرو، دلته مونږ یو او ان تی لرو چې دا چې د تخمینیزان ده. نو دلته د تاسو کار لږ سخت شولو ځکه چې تاسو او ان تی په اول دویم دریم ګروپ لرئ، نو تاسو د دې تخمینیزان نه حدس نشئ ویلی چې دا به د کوم ګروپ فعل وي، ځکه چې ایل ته په ایل جمع ته په اول دویم دریم ګروپ کې او ان تی د تخمینیزان. نو د دې په خاطر بیا وایم چې ډیره مهمه ده چې د فعل اصل او د فعل ریښې مزده وي. په اوس مهال زمان کې چې به نور زمانونه تاسو ته چې په ځای یوه شپه کې تشریح کوم نور تاسو پوهیږئ، خو تاسو باید ټول اوس مهال زمان کې مو باید فعلونه زده وي. دا چې ده که نه د دې اصل فعل، نو ځکه چې مثلا تاسو کومو دوستانو یا موږ تاسو ټولو چې دغه چې کړی ده دا مو حفظ کړی ده، نو پوهیږو چې د دې اصل فعل چې ده ادوغې ده. ادوغې نو چې شولو د اول ګروپ فعل شولو که نه، په او اغ باندې ختم شولو. دا چې ده دا اصل فعل ده، او دلته چې شوی ده ګردان شوی ده، او اغ ورنه پاک شوی ده، او باقي دلته دې ځای نه دې ځای پورې ریشه ده چې دلته لیکل شوی ده، او په آخر کې او ان تی چې د ایل د جمع ایل ترمینیزان ده ورته اضافه شوی ده. دا شوله د دې تشریح. او دې نه بعد موږ بل کوم فعل لرو، دویم فعل لرو چې او اغ باندې ختم شوی ده، او هغې ځای نه چې موږ تاسو ټولو د دې املا او د دې هغه مزده ده، نو پوهیږو چې دا چې ده دا دلته اصل فعل ده، دا نه ده چې مثلا دلته ګردان شوی حالت ده چې من دلته تخمینیزان ورته اضافه کو، نه. پوهیږو چې دا اصل فعل ده. او د غوګردي یعنی د چې د کتلو فعل ده. اوس چې زه تاسو ته ترجمه کوم وایم چې ایل په څه معنا ده؟ ایل په معنا د دوی
او دوغیم څه معنا ورکوي لکه ایمې غونته چې معنا ورکوي خوښول یا هم اوس چې مونږ غواړو دې ته یې هغه کړو څه ورته وایي دې ته یې ترجمه کړو یعنی دوی وایو نو دلته چې وایو خوښوي او دلته چې ځکه ژو وه نو ما ویلې چې خوښوم که نه نو مونږ وایو چې دوی خوښوي regarder چی دی کتل دوی خوښوي کتل د فلمونو دا خو هیڅ دلته نه معلومیږي صحیح زه به چې وکړم زه به یې دغه لږ پاکم دې ځای نه ښه د اولولو د اف څه رقم ته شو د فیلم د فیلم ښه بیا هم دلته مونږ چې لرو د په څه معنا ده د دغه یو جمع حالت مونږ ته ښیي بس خلاص بیا هم د دې اسم د مفرد د مذکر او د مؤنث سره کار نه لري ځکه چې تنها جمع ده نو مونږ وایو د سره وایو او په څه معنا ده د فلمونو که نه د فلمونو ځکه چې دلته چې ده فلمونه جمع حالت دی نو لیکو چې د فلمونو وایي چې ils adorent regarder des films دوی خوښوي د فلمونو کتل ils adorent دغه او ان تی نه ویل کېږي که نه چې ترمینیزان ده ils adorent regarder des films دوی خوښوي د فلمونو کتل او دغه اول فعل ده چې ګردان شوی ده او دا دویم فعل ده چې په خپل اصل حالت کې لیکل شوی ده نو څنګه رقم ته چې ما تاسو ته په اول مثال کې ولیکلو نو ضرور نه ده چې بیرته دلته تاسو ته ولیکم نو تاسو هم پوه شولئ چې په یوه جمله کې چې دوه فعله وي اول فعل ګرداني کې دویم فعل چې کېږي په خپل اصل حالت کې پاتې کېږي ښه اوس غواړم چې دا جمله د ژمې سره چې کومه د ژمې سره یې منفي کړم اول دلته یو دانه منفي ورته باسم چې وښیي چې یعنې زه د خپله جمله منفي کوم نو خپل تور مارکر را اخلم څه رقم ته وایم اوس مونږ خپل ضمیر خپله لیکو ځکه چې د دې سره نوره مونږ په منفي حالت کې هغه نه نونه د ورب نه مخکې چې لرو نو لرو اوس لیکو نو خو څه رقم ته چې وینو دلته د مونږ فعل په چی هغه باندې لیکل شوی ده په چی باندې شروع شوی ده په یو دانه واول باندې شروع شوی ده نو د دغه نو دغه او چې کېږي دغه پاکېږي او په اپاسخاف بدلیږي لکه داسې او بیرته هغې نه پس خپل فعل لیکو ځکه چې دلته ایل نوره د فعل سره کار نه لري دغه اسم چې کېږي بیرته یې د زی غږ ځي بیرته لیزان یې ختمیږي نو وایي چې ایل ندوغ مونږ وایو چې مونږ وغوښتل چې چی سره جمله ورته جوړه کړو د ژمې سره یعنې بیا وایم چې درې واړه امکان لري خو ما پلو هم استعمال کړو پم هم استعمال کړو نو ځکه زه غواړم چې دې سره ژمې استعمال کړم که نه په هغه کې یعنې که نه مثلا غلط نه ده خو تنها معنی ده بیا معنی فرق لري il n'adore jamais بل فعل چی ده regarder des films چې بیا هم همیشه غونته دغه په څه معنا ده په معنا دی دغه اس ده چې تنها جمع حالت ښیي بس خلاص او که ترجمه یې کړو ترجمه که څه رقم ته لیکل کېږي بیا هم څه رقم ته وایو چې ایل وی دې نه چې همیشه ژو لیکم زه مو ولیکلو بیا هم څه رقم ته وایو چې ایل دوی نه خوښوي دوی نه خوښوي هیڅ کله ژمې په معنا د چی ده په معنا د هیڅ کله کتل د فلمونو وایي چې دوی هیڅ کله نه خوښوي کتل د فلمونو il n'adore jamais regarder des films il n'adore jamais regarder des films دوی نه خوښوي هیڅ کله
د فلمونو کتل. ښه دوستانو دا و تر دې ځایه پورې د نن شپې مو د موږ تاسو درس چې تاسو ګورئ چې اول فعل د نو او د ژمې یا هم د نو او پلو یا هم د نو او ما ترمنځ راځي او دویم فعل په خپل حالت بیرته د دوی نه پس راځي. دغه شول چې کله په یو جمله کې مونږه دوه فعله لرو څه رقم ته یې په منفي بدلوو او څه رقم ته په یو جمله کې مونږه فعلونه استعمالوو چې کله په یوه جمله کې دوه فعله وي چې کله په یوه جمله کې دوه